که چا سهار یو ځل ووایه او دی د ورځې لخوا وفات شو مستقیم به جنت ته ځي، خو که چا ماښام ووایه او دی د شپې وفات شو مستقیم به جنت ته ځي. د څه شی دی چې ویل یې انسان ته دومره لوی چانس او نعمت ورکوي؟ زما خبره نه ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هر څوک چې سهار سید الاستغفار ووایي او دی د ورځې لخوا مړ شي مستقیم به جنت ته ځي، او هر څوک چې همدغه سید الاستغفار د ماښام لخوا ووایي مخکې له دې چې ویده کېږي یا ماسخوتن وخت کې او دی وفات شي مخامخ به جنت ته داخلیږي. هر سهار او ماښام یې وایي انشاءالله جنت مستحق بشي. دا سید الاستغفار څه شی دی؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سید الاستغفار همیشه وایي انشاءالله د جنت مستحق کېږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.